سلامونه انجینر صاحبانو ستړي مسئ الودي تاسو ښه یاستئ راځو نن په elongation انډیکس باندې خبرې کوو تاسو تېر ویډیو کې فلیکنس انډیکس کتلی وي اوس elongation باندې غږیږو یو خبر تاسو په یاد ولرئ چې زه تاسو ته کولی شي بیا هم وکړم په جریان د وضاحت کې د ټیسټ پروسیجر کې چې کله چې موږ فلیکنس ټیسټ کوو او elongation ټیسټ کوو فلیکنس کې موږ پاسینګ باندې نظر نیسو دغه فیصدي پیدا کوو او په کوم یو elongation ټیسټ چې ده په دې کې موږ ریټین فیصدي پیدا کوو چې یعنې موږ بیا پوهېږو ورباندې ودلته elongation ټیسټ معنا whose length is more than 1.8 of their main size یعنی دغه مین سایز چې ده دغه 1.8 اندازه باید چې وي مطلب ترېنه څه ده ګورئ تاسو ته به تېر ویډیو کې ما د فلیکنس کې ویلي وي 0.6 د مین سایز اندازه یې ده ګوره چې کله تاسو مین سایز چې هر یو سایز تاسو راواخیسته هغه سایز په 1.8 کې ضرب کړئ چې 1.8 کې هم ضرب کړو تاسو ته جواب درکوي تاسو به هغه ګیج نه پاس کوئ چې هغه ګیج نه پاس کړه چې کوم ورباندې ریټین سو هغه به ځان ته کېږدي او چې کوم ترنه پاس هغه به ځان ته کېږدي بیا به د ریټین فیصدي پیدا کوي ټولو سیونو فیصدي به سره راجمع تعداد به راجمع کوي فیصدي به پیدا کوي ورته ځان ته نه کېږي ټول یو ځای که ځان ته پیدا کوئ هم مشکل نشته بیا به فیصدي سره جمع کوئ ګوره دا کوم ټیسټ چې دا د کور سیګریګیټ لپاره پارټیکلز لپاره ترسره کېږي چې له 6.3 نه نیولې تر 50 ملي متره پورې elongated ګیج کې پاس کېږي یعنی elongation یا elongated ګیج چې کوم یو ده تاسو په سکرین باندې ګورئ بل د ټیسټ پروسیجر څه ده د ټیسټ پروسیجر کې هوبهو هماغه طریقه ده سمپل به راخلئ کوم سمپل هم چې راواخلئ ویټ به ځان سره ریکارډ کوئ په ورقه کې ځان ته لکه په تېره د کوم ډیګریډیشن چې کوم ورقه تاسو ما وښوده هوبهو همدغسې ورقه به وي تاسو به یې ترېنه استفاده کوئ بل هغه کوم سمپل چې ده به سیو کوئ سیوونه به ورته ږدئ چې هر یو سیو یې تاسو ته په سپیک کې درکړی وي کورس یې فرض مثال 28 نه ښکته درکړی دی یا یې له 19.5 نه ښکته درکړی دی یا یې له 20 نه ښکته سیوونه درکړي چې دې کې تاسو د دې elongation پیدا کوي مهم ګورئ داسې نه ده چې تاسو بل خامخا لازم 50 به راخلئ تر 6.3 پورې به ځي نه له 2 نه 20 نه شروع کېږي یا له 28 نه شروع کېږي قطعی تاسو elongation یا فلیکنس پیدا کوي بل تاسو به discard larger from 50 millimeter and smaller from 6.3 یعنی 50 ملي نه به تاسو پورته سایز ډسکارډ کړئ یعنی صرف نظر به ترې نه وکړئ او ښکته چې تاسو راسي کوچني سایز ته 6.3 نه چې کوم ښکته سایزونه هغه نه به تاسو صرف نظر وکړئ څلورم قدم کې determine the weight of each sieve size چې هر یو سی باندې څومره ریټین پاتې سو هغه به تاسو ځان سره د هر یو ویټ ریکارډ کړئ چې کله ریکارډ کړه هغه تاسو ته ټول ته بیا ګیج کې چې کله تاسو پاس کوئ په پاس قیمت کې چې کله ضربوئ دا مین سایز فرض مثال تاسو 20 ملي سیو کې تاسو راغلی 20 ملي سیو راواخلئ په 1.2 کې ضرب کړئ 20 ملي تاسو چې هر څومره قیمت یې درکړي تاسو ته ګیج هم درکوي چې د ګیج نه د پاس کوي چې دا وزن هم ځان سره نوټ کړه د هر یو سیو ریټین ځان ته بیا چې وکړئ پاس ایچ سایز فرام ایچ ګیپ یعنې د هر یو لپاره تاسو محاسبه ورته وکړئ نظري قیمت د هر یو لپاره ځان ته ګیج ورکړی وي عکس به تاسو بیا هم د سکرین باندې ګورئ بیا یې څه وکړئ چې کله هم پاس کړو ترېنه ویټ به ځان سره چې کله تاسو واخیسته بیا ویټ د پارټیکل دیټ ډو ناټ pass through from design gap تاسو ما ګور مخکې ویلو په فلیکنس کې موږ چې کوم ذرات فلیکي معنا نری یعنی فلیټ شکل چې ولري ګول شکل وي نه وي کیوب شکل ونه لري داسې پارټیکل لپاره موږ فلیکنس ټیسټ کوو له هغه نه چې کوم یو پاسینګ ترسره شي کوم معین ګیپ نه هغه پاسینګ موږ فیصدي پیدا کوو او په elongation کې موږ د ریټین فیصدي پیدا کوو چې پاس نه شي ترېنه دغه فیصدي موږ پیدا کوو صحیح ده elongated particle ده ګوره فیصدي پیدا کول طریقه یو هماغه د ټوټل ویټ اف ریټین ضرب سل یا د ټوټل ریټین تقسیم پر سمپل ویټ باندې ضرب سل کې همدغه طریقه ده د محاسبې ان شاء الله تاسو ته په بل ویډیو کې
زه د فلیکنس او الانګیشن دواړو همزمان مثالو باندې کار وکم، تاسو به عملاً وښیم. نور دوستان دا زموږ نننی ویډیو په الانګیشن کې کار ور باندې وکړي، انشاءالله ډېر اسانه دي، ور باندې پوهېږي، ډېر ساده خبرې دي پکې. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله حافظ.